عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في يومه مات شهيدا ومن قرأها حين يمسي فكذلك رواه الترمذي. رسول الله سلام فرمایلی څوک چې ولولي څوک چې ووایي په هغه وخت کې چې دی داخل شي په سبا کې، یعنی په سبا کې ووایي څه ووایي 3 کرت اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، دا 3 کرتی وي. معنی دا ده چې زه ځان بچ کوم، ځان ساتم په الله چې ډېر ښه اورېدونکی دی او ډېر ښه پوه دی له شیطان رټلی شوی څخه. اول وستل 3 آیاتونه د آخر د سورت حشر چې هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده تر اخره پرې دا 3 آیاتونه دی ولوست. نو مقرر به کې الله تعالی په دغه انسان په دې سړي په دغه زنانه اویا زره فرشتي یصلون علیه دعا به کوي دا اویا زره فرشتي د ده په حق کې تر د بیګا پورې، تر دې پورې چې داخل شي په بیګا کې تر د ماښامه پورې دا فرشتي دا اویا زره فرشتي به ده ته دعا کوي چې الله ته د ده ګناه وبخښه، یا الله ته په ده باندې رحم وکړه، یا الله ته د ده جوړ بدن ورکړه، یا الله ته د مصیبتونو د آفتونو نه وساته، یا الله ته ضرورتونه پوره کړه. او که چېرته مړ شو دا سړی په دې ورځ کې، نو دی به مړ شي په داسې حال کې چې دی شهید دی. څه مطلب دی چې شهید دی؟ یعنې که دی په خپل کور کې مړ شي خو الله تعالی به ده ته اجر او ثواب د شهید ورکوي. او چا چې ولوستل دا 3 آیاتونه او په سر کې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 کراتې ولوسته، کله چې دا انسان داخل شي په بیګا کې، یعنی د ماښام نه پس دا ولوسته، نو فکذالک نو همداسې درجه ده، یعنی اویا زره فرشتي به الله تعالی ورته مقرر کړي تر د سبا خطو پورې چې د دپاره به دعا کوي. او که دی مړ شي په دغه شپه کې دی به مړ شي په مرتبه د شهید. رواه الترمذي.